بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. دا د حکمت کتاب آیاتونه دي. هدى ورحمة للمحسنین. هدایت او رحمت د نیکوکارو خلکو د پاره. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. چې مونږ قایموي، زکات ورکوي او په آخرت باندې یقین لري. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم دغه خلق د خپل پروردګار له لوري په سمه لار دي او هم دي د عذاب نه خلاصېدونکي دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. او هم د انسانانو نه ځینې خلک داسې هم شته چې چټي ابسې خبرې په بیا خلي تر څو چې خلک د الله د لارې نه بې د علمه سره ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي. د دغسې خلکو دپاره سخت ذلیل کوونکی عذاب دی. فإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هغه ته چې کله زموږ آیاتونه اورول کیږي نو هغه په ډېر غرور سره په داسې شان مخ اړوي لکه چې هغه د سره هغه اورېدلی نه دي، لکه چې د هغه غوږونه کاڼه دي. ښه نو زیری ورکړه هغه ته د یو دردناک عذاب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. البته کم خلک چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي یعنی د سنت په مطابق د هغو دپاره د نعمتونو نه ډک جنتونه دي. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. چې په هغو کې به هغوی تل دپاره اوسیږي. دا د الله پخه وعده ده او هغه برلاسې او د حکمت څښتن دی. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هغه اسمانونه بیستنو پیدا کړل چې تاسو یې وینئ. هغه په ځمکه کې غرونه ښخ کړل تر څو چې هغه په تاسو ونه خوځېږي او هغه په ځمکه کې هر قسمه جانداري خواره کړل او اسمانه یې اوبه وورولې او په ځمکه کې قسمه قسم ښه شیان زرغون کړل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
دا خودی دا الله پیدا کول اوس ما ته راوښایئ دغو نورو څه پیدا کړي دي اصلي خبره دا ده چې دغه ظالمان په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. او مونږ لقمان ته حکم ورکړی و چې د الله شکر گزارې اوسه. هر څوک چې شکر وباسي د هغه شکر د هغه د خپل ځان دپاره ګټور دی او څوک چې ناشکري وکړي کافر شي نو هغه دې ځان خبر کړي چې الله تعالی بې نیازه او ثنا ویلی شوی دی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کړه هغه وخت چې لقمان خپل زوی ته نصیحت کو. هغه ووی خوږه زویه د الله سره څوک بل شریک نه کړي. حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت دی چې مونږ انسان ته د خپل مور پلار د حق په باب نصیحت کړی دی. د هغه مور د کمزورۍ د پاسه کمزورۍ په حال کې هغه راخستی په خپله ګېډه کې وساته او 2 کالو پورې تای ورکړو. لا هم دې عمله مونږ هغه ته نصیحت وکړو چې زما شکر وکړه او د خپل مور او پلار شکر په ځای کړه. هم دا زما لوري ته ستاسو راګرځېدل دي. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. او که هغوی دواړه پته د دې خبرې دباو واچوي چې ما سره ته داسې څوک شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغو خبره هیڅکله مه منه. په دنیا کې د هغو سره ګزران وکړه او پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زمونږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسو ټولو راګرځېدل هم دا زما لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه عمل کوو. یا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. او لقمان ویلیو چې خوږه زویه که یو شی د اوري د دانې په اندازه هم وي او چرته لوی غره د تیږې په منځ کې یا په اسمانونو یا ځمکه کې چرته پټ شوی وي الله به هغه راوباسي. بېشکه چې الله باریک لیدونکی او خبردار دی. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اے زما خوږه زویه مونځ قایم کړه او د ښه کارونو نصیحت کوه. د بدۍ نه منې وکړه
او هر مصیبت چې در باندې راشي ور باندې صبر وکړه یقین وکړه چې دا هغه خبرې دي چې دا هغو ډیر تاکید کړی شوی دی ولا تصغر حدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور او خلکو سره په مخ اړولو خبرې مکوه او پز مکه باندې په تکبر مګرځه الله تعالی هیڅ کله په ځان مین تکبر کوونکي سره دوستی نه کوي واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير پخپل تک کې میانه روی اختیار کړه یعنی مډیر روزه او مډیر تیزه او خپل غږ لږ ټیټ کړه ټولو آوازونو نه ډیر بد آواز د خرو وي ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير آیا تاسو نوینئ چې الله د ځمکې او آسمان ټول شیان ستاسو د پاره په کار لګولی دي او خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې په تاسو تمام کړي دي او حال دا دی چې د انسانانو نه ځینې خلک دي چې د الله په باب جګړې کوي بې د دې چې د هغې سره څه علم وي یا هدایت یا روښانه کتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير او کله چې هغو ته ویل کیږي چې د هغه شي پیروي وکړئ چې الله نازل کړی دی نو وایي چې مونږ خو د هغه شي پیروي کوو چې په هغه باندې زمونږ پلارانو نیکونو عمل کړی دی او دی د هم هغو پیروي کوي اگر کې شیطان د دې مشران د دوزخ اور خواته بولی هم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الأثقى وإلى الله عاقبة الأمور هر څوک چې ځان الله ته وسپاري او هغه نیکو کار هم وي یقینا هغه یوه مضبوطه آسره ونیوه او د ټولو کارونو انجام یوازې د الله په لاس کې دی ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور اوس که څوک کافر کیږي نو د هغه کفر د تا په خفګان کې وانه چوي د هغو بیرته راتګ هم دا زموږ لوري ته دی بیا به موږ هغو ته وښایو چې هغوی د څه عمل سره راغلي دي بېشکه الله آن د سینو په پټو رازونو باندې پوهیږي نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ مونږ لږ وخت دپاره هغو ته په دنیا کې د خوند اخیستو موقع ورکوو بیا به هغوی بې وسه کړو یو سخت عذاب لوري ته به یې راوکاږو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون کته د دینه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دی به هرومرو وایي چې الله وایا ثنا ستاینه الله لره ده خو د دینه زیاتره کسان نه پوهیږي لله ما في السماوات والأرض
إن الله هو الغني الحميد. پاسمانونو او پزمکا کې چې هر څه دي د هم هغه الله دی، بېشک الله بې نیازه او ثنای ویلې شوې ده. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. پزمکا کې چې څومره ونې دي که هغه کلمونه شي او ټول سمندرونه سیاهي شي او هغه ته اووه نور سمندرونه سیاهي برابر کړي، بیا به هم د الله خبرې په لیکلو آخر ته ونه رسیږي. بېشکه الله غالبه او د حکمت څښتن دی. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تاسو ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دویم ځل ژوندي کول د هغه دپاره داسې دي لکه د یو نفس پیدا کول. بېشکه الله تعالی اورېدونکی او لیدونکی دی. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیت نوینی چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې هغه نمر او سپوږمۍ تابع کړي دي، ټول تر یو مقرره وخت پورې روان دي. او آیت نه پوهیږي چې هر څه تاسو کوئ الله ته خبر دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا هر څه د دې عمل دي چې یوازې الله حق دی او د هغه نه سوا چې دغه خلک د نورو عبادت کوي هغه ټول باطل دي او د دې عمل چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیات نویني چې په سمندر کې کشته د الله په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسو ته خپلې ځینې نښې دروښایي. په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښې دي د هر هغه چا دپاره چې صبر او شکر کوونکي دي. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کله چې په سمندر کې په دې یوه څپه د چترۍ غوندې خوره شي نو دی الله بولي د هم د هغه دپاره خپل دین په بیخي خالص کولو سره. او بیا کله چې الله هغې بچ کړي او چې ته یې ورسوي نو د دغو نه څوک اعتدال او سمه لاره غوره کوي او زموږ د نښو نه نه منکرېږي مګر هغه څوک چې بد عهد یعنی غدار او ناشکره وي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے خلکو د خپل پروردګار د غضب نه ځان وساتئ او د هغې ورځې نه وویریږئ چې پلار به خپل زوی ته څه ګټه ونه رسوي او نه به زوی خپل پلار ته څه ګټه ورسوي. یعنی په هغه ورځ کې که پلار وغواړي چې د خپل ځان په بدل کې زوی بچ کړي یا زوی وغواړي چې زه د خپل ځان په بدل کې پلار بچ کړم نو دا به ناممکنه وي. یاد لرئ د الله وعده رښتینې ده. د دنیا ژوند د تاسو په دوکه کې وانه چوي او نه د الله په معامله کې شیطان تاسو په دوکه کې واچوي. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بشک د قیامت علم د الله تعالی سره دی. هم هاغه باران وروي هم هاغه پوهیږي چې د مور په ګېډه کې څه دي. یعنی ګېډه کې ماشوم به نیکبخته وي یا بدبخته، بد شکله به وي او که ښکلی، تور به وي او که سپین. هیڅ یو کس نه پوهیږي چې سبا هغه څه کوونکی دی او نه څوک په دې خبر دی چې په کومه ځمکه کې هغه ته مرګ راتلونکی دی. یوازې الله تعالی په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.